د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې په تیر 1401 کال کې 1.93 میلیارډ 912 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرو کلونو په پرتله 30% زیاتوالی پکې راغلی دی. د عوایدو لوی ریاست په خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي ترڅو د عوایدو د راټولولو پروسو او سیسټمونو کې لا سهولت او پرمختګ رامنځته کړي. په نتیجه کې به د لاسته راغلو عوایدو کچه لوړه او هیوادوالو ته به د ښه صحي تعلیمي اجتماعي زیربنایي انکشافي او اقتصادي خدماتو موقع برابره شي. د مالیې وزارت مسؤلینو په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د تیر کال د فعالیتونو او راتلونکو پلانونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د مالیې وزارت په ډېرې روڼتیا سره په 1401 مالي کال کې 1.4.5 میلیارډ افغانۍ د عادي بودیجې او 10.7 میلیارډ افغانۍ د پرمختیایي بودیجې لګښتونه ترسره کړل او په لګښتونو کې د سپما اصل په مراعات کولو، بې ځایه لګښتونو څخه د مخنیوي او فساد سره د مبارزې په پایله کې وتوانېدو چې د الله په فضل سره 43.7 میلیارډ افغانۍ بودیجوي کسر مخنیوی وکړو. په ټول هیواد کې پر سبزیاتو او میوه‌جاتو باندې پر انتقال لغوه کړی دی. موږ په شمال کې د مواد نفتي نماسې او پر انتقال مو لغوه کړی دی. د عوایدو د الکترونیکي کولو لپاره د وزارتونو او ادارو سره همکاري او همغږي ایجاد شوې ده چې الحمدلله موږ دغه کې ډېره ښې لاسته راوړنې لرو چې موږ به انشاءالله ډېر نږدې دې حد ته ورسوو چې د افغانستان څومره عواید چې دغه به انشاءالله دې نه وروسته ټول د برقي سیسټمونو د لارې یا د الکترونیک بینکینګ له لارې انشاءالله زموږ بیت المال ته راجمع کیږي. په عوایدو کې زیاتوالی، د مصرفي توکو مالیات کمیدل، د زیربنایي پروژو پیل، د حکومتي مامورینو د تنخواګانو په وخت ورکول، د سوداګرو مالیاتي جرایم معافیدل، د دولتي املاکو ښه ساتنه، له دولتي شرکتونو نظارت، په منظم ډول مالیات راټولول، په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی د مالیې وزارت د تیر کال لاسته راوړنې دي.